أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا مخکې الله پاک ذکر فرمایو د هغه خلقو چې هغه الله پاک او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف او ایذا رسول او د هغه سزا الله پاک بیان کړ. او معلومه شو د دین دا خبره چې دا عادت د کافرانو او د منافقانو دي. نوس الله پاک منع کوي مؤمنانو لرا د تکلیف رسولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د تشبیه د يهوديانو نه چې دا خپل پیغمبرانو ته تکلیف رسول دا کار او د دې تشبیه د يهوديانو سره. نو الله پاک فرمایي یا ایها الذين آمنوا اے مومنان لا تكونوا كالذين آذوا موسى مکی گئی پشان د هغه کسانو چې تکلیف رسو حضرت موسی علیہ السلام ته فبرأه الله مما قال نبریکو الله پاک هغه لرا پاکو الله پاک هغه لرا مما قالو دا هغه وینا نه چې دوی کوم کول. واستکلیف حضرت موسی علیہ السلام تا په هر موقع کې بدو تکلیف رسو ذهنی طور باندې او د تکلیف د عام مسلمان نه هم منع کړی شوی دا. بیا د پیغمبرانو د تکلیف نه نو د هغې نتیجه الله پاک مخکې بیان کړه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. څوک چې الله پاک او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسي نو لعنت کړی دی په دوی باندې الله پاک په دنیا او په آخرت کې واعد لهم عذابا مهینا او تیار کړی دی دوی لره عذاب سپکوونکی ذلیله کوونکی. نو دوی به حضرت موسی علیہ السلام ته تکلیف رسو چې موسی علیہ السلام دوی ته وویل وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. کله چې حضرت موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل یا قوم ای زما قومه لِمَ تُؤْذُونَنِي ولی تاسو ماته تکلیف راکوئ وقد تعلمون او یقینا تاسو پوهیږئ أني رسول الله إليكم چې زه د خدای رسول یم تاسو ته رالیږلی شئ. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم کله چې دغه خلک کاږه شو خبره یې ونه منله ازاغ الله قلوبهم نو الله پاک کاږه کړو زړونه د والله لا يهدي القوم الفاسقين الله پاک هدایت نه کوي قوم فاسق. وزدغه تکلیفونه رسول حضرت موسی علیہ السلام ته
دا الله پاک ذکر کړی دی په خپله چې موسی علیه السلام د خپل قوم ته وی یا بني اسرائیل اذکروا اے بني اسرائیل یاد کئ نعمتونه د الله پاک چې په تاسو باندې کړی دي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم او تاسو پورواله وکئ د وعدې زما نو پوره بکی الله پاک وعده ستاسو و ایای فرهبون الله پاک فرمای خاص زمانه وایي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به او ایمان راوړی په هغه کتاب باندې انزلتو چې ما ته نازل کړی شي کم کتاب چې ما راوړی دی په دې باندې ایمان راوړی مصدقا لما معكم دا کتاب تصدیق کوونکی دی د هغه کتاب چې تاسو سره دی یعنی د تورات تصدیق کوونکی ولا تكونوا اول کافر به او مکیږي اول انکار کوونکی د دینا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا او ماخلی تاسو په آیاتونو زما باندې دنیا ثمنا قليلا نه مراد دنیا د دنیا دغه عوض او مال دا په دې باندې ماخلی ځکه د یهودو علماو هغه به په تورات کې تحریف کو تبدیلی به پکې راوستا د پیسو په عوض باندې الله پاک فرمای ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون مګډ ور کوي حق د باطل سره او مپټوي حق حال دا دی چې تاسو پوهیږئ یعنی په دې خبره پوهیږئ چې دا کار ناروا او ناجایز خو صرف د دنیا د لالچ د وجنه دغه حرام او ناجایز کار دا هم تاسو کوي او دې ته غاړه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين او پابندي کوي د مانځه ورکوي زکات او رکوع کوي د رکوع کوونکو سره اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون آیا تاسو خلق ته حکم کوي د نیکی او خپل ځانونه هغه یروي او حال دا دی چې تاسو کتاب لولئ الله پاک فرمای افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ یعنی چې دا نیکی پدې ته هم پوهیږي چې دا کار د خیر او د برکت دا کار د فائدې دی نو په خپل بیا ولې انکار کوي په خپل ولې نه دا خیر دی د بل لپاره خوښ دی د ځان لپاره دی نه دی خوښ دا هم څه عقل دی او حضرت موسی علیه السلام د دې قوم نه وعده واغسته او الله پاک د حضرت موسی علیه السلام سره وعده وکړه 40 ليله د سلويخ شپو او ورځو چې کله حضرت موسی علیه السلام کوه تور تلاړو نو ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون دغه قوم د سرو زرونه یو څه جوړ او د هغه څه عبادت شروع او دوی چې موسی علیه السلام هغه خپل خدای هیر کړی فنسی موسی چې موسی علیه السلام راغی ډیر انتهایی پریشان شو په دې خبره او حضرت هارون علیه السلام ته غوسه شو او هارون علیه السلام ته وی یا هارون ما منعك اذ رايتهم
چې کله دا خلق ته په دې گمراهۍ کې ولیدو نو ولې تا نه منع کوله او حضرت هارون علیہ السلام راو پرځو نو حضرت هارون علیہ السلام ورته وی چې ای زما د مور بچیا ما دا خلق منع کول دو خبره نه منم او ما ته یره ور دي خبره چې کچری زدو منع کوم نو یا خو ما قتل او دویم دا چې په دو کې فرقې جوړیږي ډلې پکې جوړیږي نو ما وی چې کله تراشي او دا حالت ویني بیا په خپل تبه هم ولم ترقب قولي چې زما پوری تا انتظار ولې نه کوم زما د خبرې پوری دي صبر ولې نه نو دغه قوم حضرت موسی علیہ السلام ته ټیم په ټیم باندې تکلیفونه رسول بل ځای الله پاک فرمایي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ حضرت موسی علیہ السلام خپل قوم ته وی ای زما قومه دا الله پاک نعمتونه یاد کړئ چې پتا سو باندې کړی اذ جعل فیکم انبیاء چې پتا سو کې الله پاک پیغمبران پیدا کړی راولېګل وجعلکم ملوکا او پتا سو کې بادشاہان وګرځول وآتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين او الله پاک تاسو لا درکو هاغه سا چې هغه په دنیا کې هیڅ چاله نه دی په مخلوقاتو کې بل چاته دغه شی نه دی ملو وازدغ قوم ته حضرت موسی علیہ السلام وی یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم فرعون الله پاک غرق د دې نرستو حضرت موسی علیہ السلام دوی ته وی چې ای زما قومه د مقدس ځمکې ته داخل شي چې شام او اردن او لبنان او د سعودي سپوره حصہ دا ټول په دې کې داخل كتب الله لكم چې الله پاک دا ستاسو د پاره لیکلی ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين او مگر زي پشاګانو باندې کنه تاسو به نقصان مندون کې شي د قوم حضرت موسی علیہ السلام ته جواب ورکو یا موسی ان فيها قوما جبارين اے موسی علیہ السلام په دې کې قصور اور قوم سي وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ومن دې ته نه داخليږو هاغه وخت پوری چې دوی د دین وتلی دي فإن يخرجوا منها فإنا داخلون کدو ته اوتو نو بیا به تم داخل شو اسی مونږ نشو داخل یعنی ردو سره مقابله مونږ نو دو کسانو د حضرت موسی علیہ السلام په قوم چې دا د هغه صحابه او ملګری د یو نومو یوشع بن نون او د دویم نومو کالب د دوانو د قوم ته وی رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون قوم ته وی چې مېره او چې مونږه داخل شو نو بس غلبه دا زمون نو قوم حضرت موسی علیہ السلام ته جواب ورکړ یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون چې اے موسی علیہ السلام هرگز مونږ نه داخلي ابدا هیڅ چره همیشه ما داموا فيها ترسو پوری چې دا قوم په دې کلی کې اوسېږي نو موږ دې ته نشو داخله فاذهب انت وربك تلاشا او ستا خدای دی لاشي یا ستا مشرور دی ستا سره لاشي هارون علیہ السلام
فقاتل او تاسو جنگ کوي انا ها هنا قاعدون من بدل تناسو د دې ځنه به من تماشا بس خبرنامي به من ترارسي د هغه به یو بل نه تاسو کو او د یو بل سره به دغه واقعات بیان تاسو جنگ کوي موږ دا جنگونه نو دا حضرت موسی علیه السلام ته بل ذهني غټ تکلیف رسول چې ګوره موسی علیه السلام د دوی لپاره دومره مهنت وکړو د الله پاک نه سوالونه وکړو هغه فرعون چې ردو نارینه اولاد زامن دا به علالول او ردو لوریانی به د خپل خدمت لپاره ژوندۍ پاتې کول الله پاک هغه فرعون هلاک کو او دو بیا هم د حضرت موسی علیه السلام خبرې منلو ته تیار بل دا چې کله حضرت موسی علیه السلام خپل قوم ته د زکات احکامات بیان نو په قوم کې چې کم سرمایدار خلک چې قارون هم په هغه کې داخل دو ته دا خبره ډیره ګرانه ښکاره شوه چې اوس به په خپل مالونو کې زکاتونه هم ورکوي نو دو د حضرت موسی علیه السلام خلاف یو مهم شروع کو چې یوه زنانه هغه تیاره او چې کله حضرت موسی علیه السلام واعظ نصیحت کو خلقو ته نو دا راغله او موسی علیه السلام ته وی چې د دې ماشوم متعلق بسکی دا ناجایز ماشوم چې موسی علیه السلام باندې هیڅ غبرهټ او یاره راغله ډایرکټ دې ښځې ته مخاطب شو او دې ته وایا چې چا دله صدر کړی دی دا ماشوم گویا نشو او دا ښځې هم اقرار وکړو چې زه دې کسانو ماله پیسې را کړې دي او مال را کړی دی چې ته په موسی علیه السلام دا تهمت ولګوې نو الله پاک فرمایي فبرأه الله مما قال الله پاک دې پاک کو د هغه خبرونه چې دوی کم سوی بل په دې قوم کې بې حیایي هم ډېره وه دوی چې به کله لامبل نو داسې په شریکه باندې به دو لامبل او موسی علیه السلام خو د الله پاک پیغمبر ډېر با حیا او د خلقو نه شرم کوونکی نو د به داسې په جدا ځای کې لامبل او د ځان نه به یې کپړه چاپېروله نو دې قوم بله یو پروپیګنډه شروع کړه چې په ده کې داسې بیماري ده یا د برګي او یا نوره بیماري چې کم د نارینهو سره هغه خاص نو موسی علیه السلام ته په دې باندې هم ډېر تکلیف ذهني میلاوېدو چې خلقو به دا خبرې کولې او پیغمبران الله پاک د داسې جسمانی بیماری چې هغه عیب ګرځي د دین الله پاک انبیا دا پاک ساتي نو الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی اے مومنانو مکیږئ تاسو پشان د هغه کسانو چې تکلیفونه رسول حضرت موسی علیه السلام ته فبرأه الله مما قال بس بریکو الله پاک حضرت موسی علیه السلام مما د هغه خبرونه قالو چې دوی ویل وکانه عند الله وجیها او حضرت موسی علیہ السلام د الله پاک په نسبانی یعنی د الله پاک په نظر کې وجیها د عزت مالک مخور مونږ چې وته مخور په پښتو کې یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اے مومنانو يرك ويدا الله پاکنا وقولوا قولا سديدا او وای وینا سديدا حقا رشتیا مقبر محل وینا حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ
دو فرمایي چې قولا سدیدا نه مراد لا اله الا الله، یعنی د الله پاک وحدانیت بیان. نو قولا سدیدا هغه وینا چې هغه برابر وینای رښتیا وینا، خو موقع برمحل وینا، ځکه کله رښتیا هم وي خو د موقع محل سره هغه مناسبت نه. نو کته دا رښتیا وي نو دغه حالات دا دومره کشیده کیږي چې مرګ جوړ په دې کې جوړیږي. نو په دغه ځای کې ستا دپاره قول سدید هغه دا دی چې ته خاموش پاتې شي، ځکه ستا د دې رښتیا ویلو نه په ځای د خیر باندې شر هغه ډېر جوړیږي، شر په دې کې غالب وي. بعضی بے علم صوفیا او شیخان هغو بیا دی موقع دی حالاتو تنکو، نو اکثر محلی هغه د یو بل سره ورانی شي، قومونه هغه د یو بل سره وجنګي. او که څوک ته تپوس کوي یاره ما خو بالکل حق خبره کړې ده، خدای پاک وایي چې وروره حق به ویل. یو واقعا غوندې کېده چې یو طالب هغه وایي فارغ شو، نو د خپل شیخ نه اجازت وغوښته. نو شیخ ورته وویل چې علم خو دې وکړو، خو اوس په دې باندې فراست او پوهه هغه حاصلول پکار، یعنې بلاغت هغه حاصلول پکار. د ورته دي په دې کې نور څه خبره، خو د خدای قرآن بیانول دي او دا خو ما یې زده. هغه ورته بس صحیح ده. دی چې کلي ته تللی دی، نو په کلي کې یو پیر و چې هغه په جومات کې دا خرافات او شرکیات او دا جوړ کړي وو. ساوري راوستي په هغه جومات کې ودرولي، چا به هغې ته غږ نه شو کولی، ولې چې د پیر صاحب او د پیر صاحب په دغې علاقه او کلي کې ډېر لوی قدر او عزت. نو دی چې تللی دی نو ډاري کې بس قرآن بیان، نو د پیر صاحب په مخالفت کې شروع شوی. نو خلقو خو د پیر صاحب خلاف خبرې اورېدو ته تیار نه، نو خلقو پرې راښودې دي خی والی دی دا جومات نه، بس دی چې تللی دی ډایرکټ دا شیخ صاحب خواله رسېدلی. ارې استاد جي بلکل علم مې حاصل کړی، لیکن په دې باندې فراست او بلاغت دا مې نه دی حاصل کړی، ځکه حق مې بیانو قوم را سره دا چل. هغه وی ګوره ما تا ته ویلي وی چې ته نور لږ وخت وباسه. نو چې بیا دی کله تلو نو دته وی چې ګوره د پیر صاحب مخالفت ونه کړي، چې کله بیان کوي نو د پیر صاحب په موافقت کې به بیان، د هغه حمایت به کوي. او بیا به خلقو ته ووایي چې ګوره دا پیر صاحب دومره یوه لویه هستي ده او دومره د برکت ډېری ده چې رده یو ویښتم د چا سره و نو دی ډایرکټ جنت ته ځي، او بیا به یو ویښتم راولي د ځان سره به کېږي. جو هغه چې دا طریقه وکړه یو ویښته او په بټوه کې کېښود، نو خلکو چې شروع وکړو د پیر صاحب مې په بڼو ویستو کې ساو جو پیر صاحب یې ختم کو، بیا د هغې نه وروستو دا هغه خپل حق شروع کړو، نو د هغې مخنیوی او هغې ته هغه دیوال او هغه کم. Please subscribe my YouTube channel. د وسپنې بند چې جوړ شو هغه ته ختم شو، نور دا هغه حق بیا کار کړ. نو الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، چې ای مؤمنانو د خدای نه یره کوئ او حق وینا کوئ، خو مقبر محل د دې به خیال او لحاظ ساتئ، او کدا نه نو بیا به انتشار او فساد جوړي. الله پاک ته مونږ ته قول سدید نصیب. یصلح لكم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبکم. الله پاک وایي چې کله تاسو د خدای نه یره کوئ او پابندي کوئ د رښتیا وینا
د مقیم محل مناسب او دغه نیت ستاسو یي نو یصلح لكم اعمالکم الله پاک با صالح کی عملون استاسو یعنی قبول بکی عملون استاسو ويغفر لكم ذنوبكم او الله پاک با او بخی تاسو ته گناهونه استاسو ومن يطع الله ورسوله چاچی تابعداري وکړه د الله پاک یعنی چاچی خبره ومنله د الله او د رسول د هغه فقد فاز فوزا عظيما یقینا د کامیاب شو په کامیابی لوی يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو لا تكونوا كالذين مکی گئی پشان دا هغه کسانو آذو موسی چې تکلیف رسو حضرت موسی علیہ السلام تا فبرأه الله پس پاک کو هغه لره الله پاک مما قالوا دا هغه وینانه چې دوی کوله وكان عند الله وجيها او ده د الله پاک پنځ باندې مخیز یعنی د خدای په نظر کې ده د لوی مرتبه او عزت مالک یا ایها الذين اے هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی اتقوا الله ويرګی د الله پاک نه وقولوا قولا سديدا او وای وینا برابر يصلح لكم اعمالكم قبول بکی تاسو لرا عملون استاسو ويغفر لكم ذنوبكم او وببخي تاسو تا گناهون استاسو ومن يطع الله چاچی خبر او من لدى الله پاک ورسوله او دا رسول دا هغا فقد فاز فوزا عظيما بس یقینا دے کامیاب شو پا کامیابی لوی سرا